السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ شپږم درس ته. ګرانو دوستانو، د نن ورځ درس چې دی les mots de la journée، یعنی د ورځې شیبې دي او د هفتې نومونه او د کال د میاشتو نومونه او د کال د فصلونو نومونه دي، چې دا یو مهمه موضوع ده چې روزانه موږ په فرانسوي ژبه کې دې ته ضرورت لرو او باید ویې کاروو او سم یې وکاروو. ګرانو دوستانو، اول خو ډیره مننه کوم چې ډیر دوستانو کوم غوښتنه چې ما کړې وه په کومنټ کې، نو هغه تمرین وکاروه او استعمال یې کو. ډیر دوستان داسې دوستان دي چې درس تعقیبوي او بیرته په کومنټ کې ما ته ډاډ راکوي چې درس یې تعقیب کو. نو دا یو ډیر ښه خبره ده او دا موږ ته نورم حوصله راوخي چې موږ ډیر ښه کار وکړو او تاسو دپاره ډیر ښه ویډیوګانې جوړې کړو. ګرانو دوستانو، ځینې دوستان موږ نه خواهش کوي چې زر ویډیوګانې اچوه. ګرانو دوستانو، دا ویډیوګانې غواړم چې ښه ویډیوګانې تاسو دپاره جوړ کړم چې تاسو پرې ښه پوه شئ. نو د دې لپاره لږ وخت دپاره ضرورت وي او تاسو ته هم پکار ده چې دا ویډیوګانې ګورئ، نو ډېرې تکرار کړئ. نو دا وخت دپاره ضرورت لري. تاسو باید په دقت سره یو ویډیو وګورئ چې تر څو ښه یې زده کړئ او ښه یې استعمال کړئ روزانه ژوند کې. ګرانو دوستانو، راځو خپل درس ته. د ورځې شیبې څه معنا، یعنی اوس به موږ تاسو عملي شکل باندې پوه شو، یعنی د ورځې شیبې څه معنا. موږ تاسو درس اوردننه کېږو مستقیم. ګرانو دوستانو، ګورئ، لو ژور ورځ ته معنا ورکوي، ورځ معنا ورکوي. لو ژور ورځ معنا ورکوي، یعنی روزانه چې موږ ورته وایو ورځ. لو ماتا، لو میدي، لاپري میدي. ګرانو دوستانو، مخکې دی نه چې دا درس ته مخکې لاړ شو، ګوره دا لو ولې راغلی دی دلته. په فرانسوي کې مؤنث کلمات او مذکر کلمات دا دواړه سره فرق کوي او جلا ډول استعمالیږي. نو مؤنث دپاره له استعمالیږي او مذکر دپاره یعنی چې مسکونن چې هغې دپاره لو استعمالیږي. دا یو بیل بحث دی، بیل ګرامر دی چې راتلونکي درسونو کې به ورباندې بحث وکړو. اوس په ډېر بحث نه کوم چې تاسو به د اوسني درس باندې ښه پوه شئ. او دا مذکر دپاره استعمالیږي. لو ژور ورځ ته وایي. لو متا خو معلومدار ده چې سهار ته وایي. لو میدي ماسپښین ته وایي. لاپري میدي هم بعد د ماسپښین ته وایي. فرقونه یې څه شی دي؟ لو متا چې دی د 1 بجې شپې نه، یعنی ونیسه زموږ ستاسو په نظر که نه، زموږ ستاسو په حساب 1 بجې ونیسه تر سبا 12 بجو پورې، لکه تر 12 بجو د ورځې پورې دې ته لو متا ویل کېږي. د فرانسوي ژبه هم دغسې سیستم ده. او لو میدي چې ده د 12 بجې ورځې ته وایي، غرمې ته وایي. کوم وخت چې موږ تاسو ډوډۍ خورو نو د ډوډۍ وخت ته څه وایي؟ لو میدي، لکه غرمې ته وایي 12 بجې نه. او لاپري-میدي چې ده بعد د ماسپښین 12 نه شروع کېږي تر 18 بجو پورې، یعنی موږ ستاسو په نظر 6 بجې، یعنی 11 à 18 اوغ ساعت ته وایي، ساعت ته وایي اوغ. دا اش چې ما هلته لیکلی دا اوغ معنا ورکوي، لکه ساعت معنا ورکوي. او بله لسواغ ګورئ دلته لو راغلی دی. لسواغ دغه ته وایي مازدیګر و ماښام ته څه شی وایي؟ لسواغ وایي، چې دا تر څو بجو پورې ده؟ نو 18 بجو نه شروع کېږي تر 40، یعنی تر شپې 12 بجو پورې. 18 à 24، یعنی 18 نه تر 40 بجو پورې، چې زموږ ستاسو 6 نه تر 12 بجې شپې راځي که نه. دغه عام ډول چې موږ تاسو خپل سیستم باندې که چېرته مثال درکړم. لانوي، ګورئ دلته لا راغلی، ځکه دا انوي کلمه چې ده دا مؤنثه ده، فیمینن ده که نه. لانوي خو معلومه ده چې شپې ته وایي. نو دا ټوله شپې ته څه وایي؟ یو ورځ ده، یو شپه ده. ورځ ته خو لو ژور وایي او شپې ته هم لانوي وایي. او بل چې ده لومینوي نیمه شپې ته وایي، لکه در 11 بجو نه وروسته چې یا د 23 بجو نه وروسته چې 40 بجې شي، نو دې ته مینوي، نیمه آخري شپې ته وایي، ډېر ناوخته شپې ته وایي. لومینوي ورته وایي چې 24 یعنی 40 بجو نه شروع کېږي. راځو بلې موضوع ته. les jours de la semaine به دې ته وایو، la semaine به نه وایو، les jours de la semaine. دا la semaine ته وګوره لا راغلی که نه، دلته هم دې ته article وایي. دا بیل ګرامر ده، تاسو ته مې تکرار کړو چې دا به راتلونکي درسونو تاسو ته وایم. سومین خو هفتې ته وایي. د اونۍ ورځې، یعنی په هفته کې څو ورځې دي او کوم دي، هغه به زه تاسو ته وایم. il y a 7 jours dans la semaine. وایي دلته په یو هفته کې څو ورځې؟ 7 ورځې. il y a 7 jours dans la semaine، یعنی په هفته کې څو ورځې دي؟ 7 ورځې دي. اوس راځو یو لاندې.
ګران دوستانو دلته په اروپا کې او دغه ملکو کې چې دا د هفتې اوله ورځ د دوشنبې نه شروع کیږي، لکه لاندی دوشنبې ته وایي، مغدي سه شنبه، لکه درېنۍ چې ورته وایي کنه په کره پښتو کې چې ورته وایي، مېرکردي څلورنۍ یعنی چهارشنبې ته وایي، ژودي پنجشنبې ته وایي، او راځو واندغودي جمعې ته وایي ګران دوستانو، واندغودي او دا بعضې خلک سمودي وایي. سمودي بسایده، خو بهتره دا ده چې تاسو وایي سمدي یعنی شنبه ته وایي. او دیمانش معلومدار ده چې یک شنبې ته وایي. او دلته یو نکتې ته متوجه شئ چې دا سمدي او دیمانش چې ده دې ته لو ویکند وایي، یعنی د هفتې آخر ورځې ته وایي چې دا 2 ورځې رخصت مي دې ته لو ویکند وایي، چې دا ډېر مشهوره ده، تشریح دپاره ضرورت نه لري. راځو بلې موضوع ته، لیدوز موا د لعنې. دلته هم ګوره لانې دلته اختیکل راغلی دی، دلته هم دا هم چې د دې ښکارندوی کوي چې دا به مؤنث یا مذکر وي. نو دا هغه ځای پر راځي چې اول حروف د یو کلمې چې شي وایل یعنی اواز لرونکی وي، خو ډېر دی کې بحث نه کومه، دا بل بحث دی، ګرامر دی چې به تاسو ته راتلونکي درسو کې وایم انشاءالله. تاسو د نننۍ درس باندې توجه وکړئ. د کال 12 میاشتې کم دي. اول چې د ژانویې 13 میاشت وه چې د 13 شوه که نه، ژانویې دغه جنوري چې موږ تاسو په انګلیسي کې دا جنوري نه ده. ګورئ دوستانو دغه فارسي ژبې ایرانیان هم دغه ډېر خپل ژبه کې استعمالوي، هغوی انګلیسي نه استعمالوي. په فارسي کې ډېر فرانسوي کلمات ورسره داخل شوي دي چې یو دغه د 12 میاشتو نومونه دي. دویم چې ده فevrier فبروري میاشت ته وایي په انګلیسي کې چې ورته وایي هماغه فبروري فevrier. او دریم میاشت ده مارس. دلته دا اس تلفظ کیږي، بعض استثناءات وجود لري په فرانسوي ژبه کې. ګوره مارچ میاشت ته وایي. افریل دا څوم شو؟ څلورمه. افریل څلورمه میاشت ده، افریل ده. بیا ورپسې می دا په هماغه سره رقم چې په انګلیسي کې ده دلته هم ده. او بل چې ده جوان. ګورئ دلته ای ان راغلی. په تېره درسو کې موږ تاسو ویلو چې دا ای ان دا وایل نزل یعنی دماغي حروفونه دي، چې ګوره ژوند به نه وایي، ژوند به هم نه وایي، ژوان. او بله چې ده ژویې که نه، ژویې. بله اوومه میاشت څه شی ده؟ دا څومه میاشت شوه؟ 4 5 6 اوومه میاشت ژوی. ګورئ دلته په دې اخر کې 2 دانې ال او او ټي دا نه ویل کېږي. ما په څلورم او په دریم درس کې تاسو پر تشریح کړو چې دا ولې نه ویل کېږي. نو بهتره ده چې که څوک اوس نوی موږ سره یو ځای شوي نو د دریم درس ته د مراجعه وکړي، نو په دې قانون به پوه شي چې دا ژوی کې دا ولې دا اخر کې نه ویل کېږي، دا 2 ال او او. او بله میاشت چې ده اوت دماغه اګست چې په انګلیسي کې ورته وایي، دماغه میاشت ده اوت. او سپتمبر میاشت ته وایي. اکتوبر او اکتوبر میاشت ته وایي. ګوره دا اغ په آخر کې تلفظ کېږي ځکه اغ نه وروسته او راغلی دی. او آخري نه 11مه میاشت ده نوامبر میاشت ته وایي. او آخري میاشت ده دسامبر میاشت ته وایي. دا د کال 12 میاشتې دي. او بله مهمه موضوع چې زمونږ په درس کې ده هغه د کال 4 فصلونه دي. د کال 4 فصلونه چې دا ډېر مهمه دي چې موږ په روزانه ژوند کې استعمالو. او کیدای شي فرانسوي ژبه کې تا نه پوښتنه وکړي چې ستا کوم فصل د کال خوښیږي، نو تاسو ته باید د هغې نومونه زده وي. ل 4 سیزون. دلته اوس سیزون کې یو خبره ده ګرانو دوستانو، زه خو به تاسو ته وایم، خو کومنټ کې هم کولی شئ تاسو په دې باندې بحث وکړئ. ګوره دلته دا اس د زیډ اواز وباسي. زه به اوس وګورم چې تاسو د اس ولې دلته په زیډ باندې بدل شوی دی. ګوره سیزون که نه. او تاسو ځواب به د کومنټ کې ولیکئ، ځکه ما په دویم او دریم درس کې تشریح کړی دی. اوس به وګورم چې څوک ډېر دې نکتې ته متوجه شوي دي سیزون کې. ښه موږ مخکې ځو. اول فصل چې دی لو پرنتون. ګورئ لو راغلی ده ځکه دا مسکونان دا مذکر ده. پرنتون دا ان هم نه ویل کېږي ځکه دا وایل نزل ده دلته د پرنتون کې. ګوره دا وایل نزل دی او دا دلته په دماغي حروف باندې بدلیږي ځکه دلته نه وایو. په آخر کې دا
په هم نه تلفظ کیږي. دا څه دی؟ اول فصل دی چې دا پسرلی ته وایي. او دویم چې دی لته، دا خو اسانه ده. ته ګوره ال راغلی دی اپوستروفي، ال اپوستروف چې ورته وایي، مخکې ما تشریح کو، خو دا یو بیل ګرامر ده، بیا تاسو ته درځي انشاءالله. لته اوړي ته وایي. او دریم فصل چې دی لوتوم، لوتوم دا هم مني ته وایي. او آخري چې دی دلته ګورئ، دلته مې سوال اوس ال اپوستروف راغلی دی اش. همیشه چې په فرانسوي ژبه کې دا اش کلمه نه ویل کېږي، دلته هم نه ویل کېږي، خو دلته ال اپوستروفي راغلی دی. موږ هغه اش نه چې کوم حرف وروسته راغلی هغې ته ګورو، ځکه موږ دلته ال اپوستروفي ورکړی شو. دا ال اپوستروفي ولې راځي؟ دا بیا ماته وایي چې دا بیل ګرامر ده. دلته یې ځکه نه تشریح کوم چې بیا دغه درس تاسو ته سختېږي. باید مرحله په مرحله مخکې لاړ شو، چې تاسو په خوښه څنګه چې تاسو مانه غوښتنه کړې هماغسې مخکې ځم. Le ایور، ایور، لیور، لیور، دا ال اغ په آخر کې تلفظ کیږي، خو دا اش نه تلفظ کیږي ګران دوستانو. ها ګران دوستانو، دا یو وړوکی درس و چې نن تاسو ته مې وړاندې کو. راتلونکی درس زموږ یو ډیر مهم ګرامر ده چې زموږ پکې ژبه روانیږي، او هغه ګرامر ده چې موږ یې جملو جوړول لپاره استعمالوو. راتلونکي درس لپاره انتظار اوسئ، او هیر هم نشي ګرانو دوستانو چې چینل سبسکرایب کړئ. او هغه دوستان چې نوې فرانسوي ژبه شروع کړې ده او نوې ژبې ته را داخل شوي دي، تاسو کولی شئ چې دا لینک یې هغه دوستان ته هم ولېږئ چې تر څو زموږ د درسونه برخمن شي. ډیره مننه بیا هم هغه دوستانو چې کومنټونه کړي وو او ما سپورټ کوي او چینل سبسکرایب کوي، ډیره زیاته مننه. تر راتلونکي درس پورې تاسو د الله پاک ته د سپارم. خدای په امان.